السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ نن ایوریج او چې کوم پرسنټیج فنکشن دی دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. موږ سره چې کوم ایوریج فنکشن دی لا موږ پرسنټیج فارموله لګو په دې کې موږ سره ډیفرنس لري دا به موږ مین نن څه کوو ډسکس کوو. دلته موږ وګورو یو ټیبل دی سیریل نمبر دی دا شان دی نیم دی پکې دا شان دی موږ سره سبجیکټس دی صحیح ده د ټوټل مارکس دی موږ سره زه دلته موږ وګورو دلته موږ سره سم والا فارموله لګېدلې ده صحیح ده دلته موږ ټوټل یې راکړی دی. که زه ایوریج وباسم نو دلته به سمپل ولیکو ایکوالز ټو ایوریج صحیح شو ایوریج مې واغوښتو دلته رالم کلیک مې کړو په څه باندې لایک د دې ډیټا سلیکشن مې داسې واغوښتو دلته رالم انټر بټن مې پریس کړو دا موږ سره دی ایوریج رالو صحیح ده لاندې به یې ډریګ کړو دا موږ سره دی څه شو ایوریج شو راسره. اوس دغه شان دی زه پرسنټیج وباسم نو پرسنټیج فارموله موږ سره چینج ده ایوریج موږ سره څه دی چې دا به موږ سره څه وي دا 100 نه ابو تلی شي او زموږ چې کوم پرسنټیج دا موږ سره وذ ان 100 دی په 100 کې موږ سره دا راځي ها. نو که ایوریج وباسم بل ایوریج فنکشن به اوس که پرسنټیج موږ وباسم دلته به کلیک کو ایکوال ساين به ولګو صحیح شو. ګوره موږ سره دا سره پرسنټیج مینلی دا موږ سره ټوټل رالو د سره ایوریج را سره اوس د دې ډیټا نه دی لایک ما سره دا انګلیش چې کوم دی دا شان کمپیوټر میثز د دې چې کوم موږ سره دا ډیټا را د دې موږ سره وباسو دلته پرسنټیج وباسو نو دلته موږ سره څو سبجیکټس دي 1 2 3 صحیح شو د هر یو سبجیکټ موږ سره څو مارکس دي 100 مارکس دي را سره. نو دلته به زه کلیک کوم ایکوالز ټو به ولګو دلته زه رالم ټوټل مارکس چې کوم لا موږ سره اپټین مارکس دا به والې دا به ډیوایډ بای څو کې دلته به تاسو سبجیکټس وشمارئ لایک ما سره 3 سبجیکټس دي د هر یو سبجیکټ سره 100 مارکس دي نو زه رالم دلته مې ولګو 300 صحیح شو څه مې ولګو 300 مې ولګو دلته مې دا بریسس کې ور واچو داسې سمپل رالم دا مې داسې بریس کې ور واچو دلته صحیح ده और بیا مې څو کو ملټیپلای بای 100 وکړو دا موږ سره پرسنټیج فارموله ده. انټر بټن پریس کو نو دا زموږ سره رالو پرسنټیج رالو لاندې ډریګ کوې نو موږ سره دې سره رالو دا پرسنټیج رالو نو دا پرسنټیج موږ څه کوو نارملی مینولی خپله فارموله رایټ کو. ایوریج موږ سره څه دی ایوریج موږ سره نارمل موږ څه کوو دلته یو فنکشن دی هغه موږ څه کوو لګو دلته صحیح ده نو دا موږ سره د صف کار دی د ایوریج او دا پرسنټیج کا دی مین ډیفرنس پکې دا دی دا به موږ سره د 100 نه ابو وي خو دا به موږ سره وذ ان 100 راځي ها نو دا به مین ډیفرنس را سره مطلب د دې دا ویلیوز به موږ سره د 100 نه ابو کیږي خو دا چې کوم پرسنټیج دا به موږ سره وذ ان 100 کیږي یوز کیږي بنا سره صحیح ده. نو دا موږ سره څه دی مین ډیفرنس په ایوریج کې او پرسنټیج کې دا موږ سره ایوریج فنکشن دی دا را سره څه دی پرسنټیج فارموله ده ٹھیک ده. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کو والسلام.